سلامونه ونکي هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. که تاسو چېرته په ګډه بازار بوتنه کې یاستئ نو دا ویډیو خاص ستاسې لپاره ده. پوهېږئ په نړۍ کې ډېر زیات خلک په ګډه بازار موندنه کې دي او تاسې نوي دې سفر ته راداخل شوي نو تاسې به حتما نور خلک ګورئ چې بریالي کېږي او بریا ته رسېدلي دي. ولې دلته تاسې یو څه سره مخ کېږئ ډېر زیات هغه ده چې تاسې ځان مقایسه کوئ. ولې احمد کوی شي زه یې نشم کوی، ولې محمود کوی شي زه یې نشم کوی، ولې دا نفر دومره مخې ته تللی شي زه نشم تللی او دې ته ویل کېږي ځان مقایسه کول. په دې معنی چې تاسې خپل ځان د نفر سره مقایسه کوئ او دا د دې باعث ګرځي چې تاسې له خپل سفر خوند وانخلئ. دا د دې باعث ګرځي چې تاسې پرمختګ ونه کوئ. نو یو څه په یاد ولرئ، هېڅکله په دغه اوږد سفر کې ځان د هېچ چا سره هم مه مقایسه کوئ. دوهمه تر ټولو مهمه خبره، هېڅوک هم د یو غټ ټیم سره لومړیو کې پیل نه کوي. که تاسې هر څه وګورئ چې په دغه صنعت کې تر کامیابۍ رسېدلی دی، هغه حتما په دې صنعت کې پاتې شوی دی، یو ښه نیټورک ځان سره جوړ کړی او بیا راغلی دی په دغه ځای کې پرمختګ ته رسېدلی دی او بریا ته نږدې شوي دي. نو تاسې چې نن شروع کوئ، داسې زه هم داسې پرون چې هر څوک دی، تاسې هر څوک ګورئ دوی له صفره شروع کړئ. دوی یو څوک نه پېژندل، هېچا هم 1000 کسان یو ځای نه دي راوستي، 1000 کسان یو ځای صنعت یې نه دی کړی. نه، دوی د صفره شروع کړئ، وخت یې ورکړی، زحمت یې ګاللی او پرمختګ یې کړی. نو تاسې به هم همدغسې بغیر له ګټې شروع کوئ، بغیر له مشتري به شروع کوئ، ورو ورو به زده کړه کوئ، ورو ورو به پرمختګ کوئ او اخر به بریا ته رسېږئ. نو کله چې تاسې بیا بریالي شئ، بیا به تاسې خلکو سره دا مرسته کوئ تر څو هغوی څنګه وشي کولی مشتریان پیدا کړي او پرمختګ وکړي او دا به د دې باعث ګرځي چې تاسې په ټولنه کې یو ښه او غوره نوم ولرئ. نو همیشه کله چې ګډې بازار موندنې ته راځئ، یو څه باید تاسو ته ډېر زیات واچوي. لومړی ځان مو مقایسه کوئ، دوهم ځان ته وخت ورکوئ او زده کړه وکړئ. څومره چې تاسې په دغه صنعت کې زده کړه کوئ، تاسې به پرمختګ کوئ او څومره چې زده کړې ته لیواله اوسئ، تاسې به د خپل ځان پرمختګ ډېر زر وګورئ. هغه اشخاص چې زده کړه کوي په دغه صنعت کې حتما زر رسېږي او که تاسې چېرته غواړئ بریالي شئ، بریا ته ورسېږئ، نو خان نیټورک اکاډمي تاسو ته ښه راغلاست وي. راځئ وغږیږو ورباندې او ځان یو ځای بریاو ته ورسوو.